بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ویډیو د دې باره کې کوو چې په دنیا کې کم ملک سره څومره ګولډ ریزروز دي څومره سونه دا ور سره او په دنیا کې د سونې اهمیت څه دی د سونې او د کرنسي یو بل سره تعلق سره ګورې ډومبای خدا خبره ده چې د سونې اهمیت څه دی لکه داتونه چې دي میټلز هغه په دنیا کې بشمیره دي دا سونه پکې ولې دومره زیات چې کوم نه په ټاپ باندې نو د دې جوابدار چې دا دنیا کې چې کله د تجارت لین دین شروع شو نو هغه کې بډومبه چې کوم دی نه مال په بدله کې خلکو مال اغستو لکه ما سره غنم دي او بل سره ریجی دي ما باغ خپل غنم ورکړل دا غنم مې ریجی واغستې بیا څه وخت پس چې کوم دی نه خلکو په سونه باندې سيزونه اغستل بیا کرنسي نوټس چې راوتل نه دا کرنسي نوټس تر لکه د هغه زمانې نه د زرګونو کال نه واخلي تر 1970 پورې د کرنسي نوټس د هر یو به ملک چې وو نو دا سونې سره چې کوم دی نو انټر کنیکټډ وو لکه چې کوم ملک سره څومره سونه راکنه نو هغه به د هغې مطابق کرنسي نوټس چاپ کولو نو 1970 نه پس دا خبره بدله شوه او 1970 نه پس د سونې ځای ونیسو د امریکایي ډالر اوس د دنیا ټول ټریډ د امریکایي ډالر کې کیږي بل ورسره دا چې د هر یو ملک چې دی هغې سره د مرکزي بینک سره امریکایي ډالر پرتي بیا هم د سونې لکه مکمل وخت تیر شوی نه دی د سونې اهمیت په خپل ځای دی چې ګولډ اوس په دنیا کې کومو ملکونو سره او څومره دي نو هغه خو امریکا د دنیا د ټولو نه غټ معیشت دی او هغې سره د دنیا د ټولو نه زیات ګولډ دی او 8000 ټن سونه چې کوم دی هغې سره پراته ده د هغې مرکزي بینک سره ښه دغه شان دویم نمبر باندې جرمني ده او هغې سره تقریبا د 3000 ټن د پاسه ده لکه 3500 ټن نو اوس تاسو سوچ وکئ 8000 او 3500 کې په 1 نمبر او 2 نمبر ملک کې هم دومره فرق دی بیا ورپسې فرانس ته ایټلی ده هغې سره 2400 دی روس سره 2300 ټن ده او چاینا چې کوم دی هغې سره 2000 ټن ده نو د امریکې او د چاینا کمپیریزن خلک ډېرو سیزونو کې کوي نو دې سیزونو کې چې تاسو ته یاد وي چې امریکې سره 8000 ټن سونه ده او چاینا سره 2000 ټن ده نو بیا په دې لیست کې په 9 نمبر باندې چې دی نه انډیا دی بهارت دی او موږ خو د انډیا باره کې ډېر شوقین یو چې موږ ته د هغې پته ولګي چې انډیا سره څومره سونه ده پاکستان سره څومره ده انډیا سره څومره ده دي موږ سره څومره دي که نه نو د انډیا سره سونه چې کوم ده نه تقریبا 700 ټن د پاسه ده او انډیا والو خپل کمپیریزن نن سبا چاینا سره ډیر کوي نه چاینا سره 2000 ټن ده او انډیا سره 700 ټن ده نو پاکستان سره 64 ټن ده نو 700 ټن او 64 ټن کې څومره فرق دی او دا 64 ټن چې دا نه دا په پیسو کې کوم حساب کو نو دا د امریکې د 3.8 ارب ډالر برابر ده 3.8 بلین ډالر برابر ده که چېرې یو ملک اکونومیک کرایسس کې راشي نو آیا ډېر خپل سونه خرڅول شي او بالکل خرڅول شي خو د پاکستان د سټیټ بینک یو نماینده وي چې پاکستان چېرې هم په خپل 4 کاله کې داسې نه دي کړي چې خپله سونه یې خرڅه کړې ده هندوستان وایي په 1990 کې یو پیرې ته کرایسس کې چې کوم دی نه داسې کړي دي او سونه یې خرڅه کړې ده